محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. یار د روژې میاشت په ټوله کال کې د عبادت بهترین سیزن دی. بیا د روژې په میاشت مبارکه کې د ننه د جمعې مبارکه ورځ ده. دې ته یو قسم ویل کېږي نور علی نور، چې یار په ټوله کال کې د عبادت بهترین نورانی میاشت، بهترین نورانی وخت هغه د روژې میاشت ده، او په روژه کې بیا خاص کر د جمعې مبارکه ورځ ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو صدا معلومیږي چې روژه چې د اولې ورځ څخه شروع سي، د روژه مات پر وخت الله تعالی ډېر خلک، ډېر انسانان چې د هغې شمار و عدد معلوم نه دی، د جهنم څخه آزادوي. لیکن چې کله د جمعې ورځ راسي، لکه نن مازدیګر چې راغلی دی، په دې ورځ باندې یوازې په نن مازدیګر کې دومره انسانان د جهنم څخه آزادیږي لکه د روژې د اوله سره تر دې ننه پورې چې څومره آزاد سوي دي. اته روژه ماته مخکې تیر سوي دي. په دې اتو روژه ماتو باندې چې څومره انسانان الله تعالی د جهنم څخه آزاد کړي دي، نن یوازې د هغې په مقدار باندې چې د هغې عدد، د هغې شمار، د هغې اندازه هغې سړي ته ور معلومیږي نه، نن یوازې هغې هغومره خلک د جهنم څخه آزادوي. نو ځکه دا مبارک ساعت دی، او دا مبارک اوقات دي، او دا نورانی اوقات دي، او د دعا او د مغفرت اوقات دي. د دې اوقاتو باید چې سړی ډېر لحاظ وکړي. خلکو زه بار بار دا خبره کوم، زندگی ډېره بې باوره ده، زندگی ډېره وهمي ده، زندگی ډېره نافایداره ده، او زندگی ډېره نامعلومه ختمېدونکې زندگی ده. په زندگی باندې مه نازېږئ. دغه اوقات د ځان دپاره غنیمت وبولئ، د دې اوقاتو څخه ګټه واخئ. داسې وخت به راسي، زما دی د الله په عزت قسمي، چې د اوښکو پر ځای په وینو باندې الله ته وژاړئ، بیا دغه اوقات د سړي نه په نصیب کېږي چې څومره مبارک اوقات دي او څومره بهترین اوقات دي. نو ځکه د روژې مبارکه میاشت ده. الله تعالی قرآن کریم کې وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت ده. الله تعالی دې میاشت ته قرآن کریم کې دوه قسمه نمونه ورکړي دي. کله د رمضان په نامه باندې یادوي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، او کله د صوم په نامه باندې یادوي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روژې فرض دي. زه اول د رمضان د لفظ لږ وضاحت کوم. رمضان دا عربي لفظ دی، د رمز څخه جوړ دی، ریم میم ضاد. او رمز لفظی معنا د تیزی، شدت، سختی. لکه دا لفظ د عربو په محاوره کې ډېر زیات استعمالیږي. کله کله چې ورځ ډېره ګرمه راسي په عربي کې، نو بردی سره وایي په خپل مابین کې عرب څه وایي، وایي رمز یومنا اشتد حره، زموږ ورځ نن ډېره ګرمه وه، او رمز یومنا زموږ په ورځ کې ډېر رمز ولو. رمز دا معنا زموږ د ورځې ګرمي نن ډېره زیاته وه. مرغه تاسو لیدلی دی چې کله ډېر والوځي ګرمي ته، او دی ستړی سي او دی تږی سي، بیا چې پر کوم ځای باندې دی کښېني، دا خوله په هوا وازه ونسي، دا ساه ووي. نو دې وخت کې عرب وایي رمز الطایر، پر دې مرغه باندې ډېره سختی ده، او دا مرغه ډېر تږی سوی دی، او دا مرغه چې دی هغه په ډېر شدت او په ډېر سخت حالت کې دی. نو د رمز معنا په عربي کې شدت او تیزی او سختی. لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک هم راځي، یا بعضې صحابو اقوال دي، هغوی به دا ویل صلاة الضحى حتی ترمز الفصال، ول د څاښت لمونځ هلته سړی کوي، ترمز د رمز لفظ دی، چې کله د غوایه د بچي پښې ګرمې سي، هغې لږ ګرمۍ ته راسي، هغې لږ شدت و سختۍ ته راسي، چې د غوایه بچی یا دغه رقم د اوښ بچی چې نوی بچی هغه چې پر دې مځکه پښې سوځي ټکېږي، دې وخت کې صحابو به ویل زموږ د څاښت د لمانځه وخت راځي. نو دا صرف زه د دې دپاره کوم چې د رمز لفظ په دې معنا کې شدت دی. عربو به کله ویل، حدیث شریف دی، مسلم شریف کې راځي شکونا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة فی رمضاء
موږ به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه وای شکایت وکړي چې د الله رسول دا زموږ د ګرمۍ لمونځ ډیر په ګرمۍ کې دی. الصلاة فی رمضان د رمضان لفظ رمض لفظ دی. زموږ لمونځ په ډیره ګرمۍ کې دی، زموږ لمونځ په ډیر شدت کې دی او زموږ لمونځ په ډیره سختی کې دی. نو ځکه دین میاشت ته یو نوم د رمضان په قرآن کې ورکول شوی دی او رمضان معنا د ګرمي، رمضان معنا د شدت، د رمضان معنا د سختی. اوس دې میاشت ته ولې قرآن رمضان وایي؟ د دې لپاره علما او محدثینو دوی وجې بیان کړي دي. یوه وجه دا ده چې دا میاشت په کم وخت کې راله، چې په کم وخت کې فرض سوله او چې کم وخت پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د دې میاشتې حکم رالی، دا زمانه ډیره د ګرمۍ وه، دا زمانه ډیره د شدت وه، دا زمانه ډیره د سختۍ وه. ځکه قرآن کریم دې میاشت ته رمضان وایي. رمضان معنا د سختۍ او د شدت او د ګرمۍ زمانه. بعض محدثین به وایي نه، رمضان د رمز دی، رمز ګرمۍ ته ویل، سوځلو ته ویل کېږي، سختي کولو ته ویل کېږي. او دې میاشت ته ځکه رمضان وایي چې مسلمان چې کله دا میاشت ته ونیسي، د دې میاشتې په ذریعه به دی د 11 میاشتو ګناه د خپلې زندګۍ څخه سوځي، ختموي به. او پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې که کم چا د روژې په خاطر باندې د 11 میاشتو ګناه د خپلې زندګۍ څخه نه وسوځله، جبرائیل علیه السلام ورته وایي ستا په امت کې د هغه سړی تباهي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي آمین. نو دې میاشت ته رمضان یا په دې وجه وایي چې په کومه زمانه کې دا میاشت پر دې امت باندې راتله، هغه زمانه ډیره د ګرمۍ وه. نو ځکه رمضان د رمز ګرمۍ ته ویل کېږي. او یا رمضان ګرمي هغه ګرمي چې سوځونکې وي. نو دې میاشت ته ځکه رمضان وایي چې دې میاشت کې الله تعالی دا حکمت یې شه دی چې کوم څوک یې پر ښه طریقه باندې ونسي، د هغې په ذریعه باندې الله تعالی د زندګۍ څخه د تیرو 11 میاشتو ګناه معافوي، سوځي، ختموي. او ما درته ویل چې کوم سړی د 11 میاشتو ګناه نه وسوځي، نو جبرائیل علیه السلام وایي په دې امت کې د هغه سړی تباهي، او پیغمبر علیه السلام پر هغې باندې آمین وایي. دویم نوم چې دې میاشت ته ورکول شوی دی قرآن کریم کې، هغه د صوم لفظ دی. الله تعالی قرآن کریم کې کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روژې فرض شوي دي. صیام د صوم څه دی، او د صوم لفظ چې دی هغه د دې میاشتې دویم نوم دی. عربي کې صوم څه ته وایي او دې میاشت ته ولې صوم ویل کېږي؟ په عربي لفظ دی، په عربي کې صوم درېدلو ته ویل کېږي. را ګرځېدل، درېدل، سوکه کېدل، بندېدل د یو کارس. حضرت مریم د حضرت عیسی علیه السلام مور ده، او دا په خپله زمانه کې د بیت المقدس خدمت کوي، او د بیت المقدس امام حضرت زکریا علیه السلام دی، او حضرت مریم د حضرت زکریا علیه السلام خوښینه ده. او دا نوجوانه چونکې د دې مور د ځانه سره دا نظر منلی و که الله ما ته بچی راکړي، زه به هغه بچی د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف کوم. لیکن الله تعالی د نارینه بچي بجای د زنانه وله ورکړه. اوس الله تعالی یو معجزه ښکاره کوله. الله تعالی د انسانیت په مخ کې یو د انسانانو کرامت ښکاره کوی. الله تعالی اراده دا وکړه چې دې زنانې ته بغیر د خاوند د بچی ورکړي، هغه بچی عیسی علیه السلام. چې کله دا راله مسجد جارو کوي، د مسجد امام زکریا علیه السلام دی، د هغې په کور کې اوسیږي. نو اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، په مسجد کې چې شرقي طرف ته راله، فاتخذت من دونهم حجابا، د خلکو مخ ته پرده جوړه کله دا غسل کوي. دې وخت کې یو ناوله د انسان ور باندې راښکاره سو، او دې چیغې کړې. ځکه حیاداره زنانه، فقدامنه زنانه، هغې چې کله د هغې پر عزت باندې د حملې خطره راسي، هغې د خپل ځان دپاره مرګ غواړي، لیکن د دې عزت باندې خطره نه برداشت شي. فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا. دی ورته بس د خدای په خاطر زما څخه لرې سه. هغه ورته زه انسان یم، زه د الله د طرفه ملایکه راغلی یم، او زه به نن تا ته بچی در کوم. دا به وایي زه به بچی څنګه پیدا کړم؟ بچی خو به یا په زنا کېږي یا به په نکاح کېږي. ما نه زنا کړې ده، نه مې نکاح کړې.
هغه ورته د الله تعالی دا فیصله ده. بیا هغې په دې سینک په دې ګریوان کې ورفوکو په نیم ساعت دننه کې د دې په نس کې بچی پیدا سو. هغه بچی دستي پوخ سو. نیم ساعت وروسته دستي د هغې د پیدایش کیسه روانه سو. دې چې کله دا واورېدو چې زما بچی پیدا کېږي، ما درته ویل فقدامنه زنانه ته دا ډېره ګرانه وي. دې دستي نارې کې یا لیتنی متو قبل هذا، یا الله کاش کې زما نن مرګ وای، وکنتو نسیا منسیا، یا الله زما قصه د خلکو د دماغ وتلې وای. چې کله بچی پیدا سو کلي لی راواخستی، نو د کلي ماشومان په پسې سو، یا مریم انا لکی هذا، ای مریم دا بچی د کومې خوا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، ستا پلار خو بدکاره نه و، او ما کانت امک بغیه، مور دې هم زناکاره نه وله، دا بچی دې څنګه پیدا کړ؟ دې باره پر دې بچی کښېښوي، په کونج کې ودرېده، ول انی نذرت للرحمن صوما، زما نن صوم دی، زه د دې لپاره دپاره رالم صوم دی. صوم په دې معنا هلته یعنې زه نن د خبرو څه بند یم، او صوم بندېدو ته ویل کېږي، او دې زما روژه ده، او په هغه وخت کې روژه د خبرو څه د دې وله د خوراک څه نه وه، دا د خوراک د خبرو څه بنده وه. زه ته خبره نسم کولی، او نه ماته د الله د طرفه دا اجازه شته چې زه تاسو ته حال ووایم. بس انی نذرت للرحمن صوما. نو صوم لفظ دا بندېدو ته ویل کېږي. هلته حضرت مریم چې کله د کلي انسانان ورپسې رالو، هم دې د صوم لفظ ورته استعمال کړ. د عربو عادت دا دی، دی چې کله آس چلی، آس چې کله ولاړ سي چې ډېر ستړی سي، اخر د تګه څه عاجزه سي، په دې وخت کې دې آس ته د دوی په اصطلاح کې صائم وایي. صائم معنا د تګه څه بند سوی، نو د صوم په معنا کې بندېدل دي. عرب چې کله خلک هغې آس ته لږ مشکور کوي، ځکه آس د دوی په دور کې د جنگ او د مقابلې بهترین آله ده. نو دی آس پر لګرځي، ځغلی، لوږه په برداشي، تنده په برداشي، ځکه بیا وروسته چې کله پر ده باندې میدان جنگ راسي، ځکه په څو ورځ کې دته خوراکه اوبه نه میلاویږي، د هغې دپاره دوی مشک پکوي. او په دغه وخت کې چې د آس په دې مشک رواني، په دې وخت کې عربو د آس ته صائم وایي. صائم معنا دا چې دی د هر شي څه نن بند دی. نو صوم دا په اصطلاح په روژې، د روژې یو نوم صوم هم دی، ځکه چونکې د روژې په ذریعه باندې سړی د ډېرو کارو څه بند سوی، نو په دې وجه قرآن کریم وایي کتب علیکم الصیام، صوم پرتی فرض دی. او زموږ په عرف کې روژه څه ته وایي؟ محدثین اهل لغت روژه څه ته وایي؟ امساک مخصوص، یو خاص بندوالی، فی زمن مخصوص، په یو خاصه زمانه کې، عن شیء مخصوص، د یو خاصو کارو څخه بندېدل، بشرائط مخصوصه، په خاصو شرطو. څلور شان ضروري دي په روژه کې. امساک مخصوص، خاص بندېدل، چې خوراک بندې، اوبه بندې دي. فی زمن مخصوص، په یو خاص زمانه کې بندي، د سهار د سپېدو څخه بندي، د ماښام د لمر لوېدو پورې. عن شیء مخصوص، د خوراک څخه باندې، او دغه رقم د کور د زنانې د صحبت څخه باندې، او دغه رقم د اوبو چښلو څخه باندې. او بشرائط مخصوص، تبع عاقلې، تبع بالغې، تبع مسلمانې، دا ګرد شرایط به یې بیا د ستا و عمل ته څه ویل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې روژه مبارک کله پر انسانانو باندې راسي، دا د ټوله کال زړه، دا د ټوله کال زړه. که چیرې روژه پر سړي باندې په شت شکل دا میاشت تېره سي، الله تعالی پر روان ټول کال کې د سړي حفاظت کوي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هم لیکلی دي د سړي د روان کال معیار روژه ده. که په روژه کې د سترګې د بدعملۍ سره ګرځېدلې وي، پر روان کال کې الله تعالی په 11 میاشت کې سړي ته توفیق ورکوي چې بیا سترګې راګرځولی شي. چې په روژه کې د سړي ژبه د بدو خبرو څخه محفوظه وي، د غیبت او د بهتان څخه محفوظه وي، پر روان کال کې الله تعالی سړي ته دا توفیق ورکوي چې بیا د سړي ژبه محفوظه وي. او چې په روژه کې د سړي اندامونه د ګناهونو څخه محفوظه وي، پر روان کال کې د سړي ضمانت شته چې کله دی همت وکړي، الله تعالی به درته توفیق ورکوي چې دی د ګناهو سره وګرځي.
لیکن کچیر پر سړی باندې روژه په ازادي کې تیر شوه، سترګې آزادې وي او ژبه آزاده وه او اندامونه آزادو او د زندګۍ ترتیبونه آزادو، بیا پر روان کال کې د دې سړي هیڅ ضمانت نشته چې دی به د ګناه څخه محفوظه زندګي تیروي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې د روژې مبارکې په میاشته کې الله تعالی د مځکې ته دومره رحمتونه را اسدی چې 11 میاشتې او د دې میاشتې د دې حیثیت داسې دی لکه د څاڅکي او د دریاب. په 11 میاشتې کې چې د مځکې ته څومره رحمتونه راځي د هغې مثال د څاڅکي دی، او په دې میاشته کې یوازې د روژې په میاشته کې چې د مځکې ته څومره رحمتونه راځي د هغې مثال د دریاب دی. لکه د څاڅکي او د دریاب چې کوم مناسبت دی، د روژې او د نورو میاشتو د الله په رحمتو کې هغه مناسبت دی. نو ځکه روژه د انسان د ټولو کالو زړه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الا ان فی الجسد لمضغة، په دې بدن کې هم الله تعالی یو ټوکړه پیدا کړې ده. اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب. په دې بدن کې هم الله تعالی یو غوښه پیدا کړې ده، هغه د ټولو بدن سردار ده. کچېرې په هغې کې نیکه زندګي راله، په ټولو اندامو کې نیکه زندګي راځي. کچېرې په هغه غوښه کې چې د بدن سرداره ده، که په هغې کې فساد و خرابي راله، په ټولو بدن کې فساد و خرابي راځي. هغې ته د انسان زړه ویل کېږي. نو بعینه دغه مثال لکه د زړه په خرابي د ټوله بدن په اندامو کې خرابي راځي، لکه د زړه په نیکي د ټوله بدن په اندامو کې نیکي راځي. دغه رقم د روژې په اصلاح باندې د انسان په 11 میاشت کې اصلاح په نصیب کیږي، او د روژې په فساد چې سړی خراب کې د انسان 11 میاشت بیا په فساد او په خرابي کې پر سړی تیریږي. مشهور تابعی ابن فضل رحمه الله وایي زموږ خلک به روژې ته ډیر خوشحاله وو. هغه وایي کانو یدعون الله 6 اشهر ان یبلغهم رمضان، 6 میاشتې به دوی دا دعاګانې کولې، یا الله موږ په خیر او عافیت د روژې پورې ورسوه. ځکه دا مبارکه میاشته ده، دا د برکت میاشته ده، دا د الله د مغفرت او د سیزن میاشته ده. ثم يدعونه 6 اشهر ان يتقبل منهم، چې روژه به تیره سو بیا به 6 میاشتې دی د دې دپاره په دعا اخته و چې الله زموږ څخه د روژې میاشته قبوله کړه. نو 12 میاشتې کالو 12 میاشتې مسلسل به په دعا کې تیرې دی. 6 میاشتې به دا دعا روانه و چې خدای په خیر او عافیت مې روژې ته ورسوه، او چې کله به روژه ونیوله بیا به 6 میاشتې دا دعا ورپسې کولې چې الله زموږ سره روژه قبوله کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روژې متعلق وایي ان لله تبارک وتعالى عتقاء فی کل یوم ولیلة، هر ماښام، هر فیصلمه، هر روژمات الله تعالی انسانان د جهنم څخه آزادوي. وان لكل مسلم في كل يوم ولیلة دعوة مستجابه، الله تعالی پر هر روژمات او په ورځ شپه کې بنده ته یو دعا ور قبلوي. نو که سړی زړه دا غواړي چې زما د جهنم څخه آزادي اوسي، او که سړی زړه دا غواړي چې الله تعالی زما دعاګانې قبول کړي، زما په الله قسم که 12 میاشتې ولټئ او سره ویې ټکئ او سر در پایه ځان ته معلومې کړي، که دغه رقم ورځې بیا د سړي په نصیب کېږي لکه دا اوس چې روان. ځکه د دې د خیره څه چې محرومه او بې نصیبه وي، هغې به الله تعالی په محرومو او بې نصیبو انسانانو کې لیکلی چې پر هغې باندې روژه هم راسي او د الله د رحمت او د مغفرت میاشت هم راسي، او دی غریب هغه رقم زندگی تیری لکه په 11 میاشت کې چې څنګه روانه. نو ما درته ویل دا هغه څوک کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ولا یحرم خیرها الا محروم، د دې د خیره څه هغه څوک بې نصیبه کېږي چې الله تعالی بدبخته د سره لیکلی هغه په دې میاشت کې باکو فکر نه کوي. غالباً تبرانی کې روایت ہے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه ته د دې میاشتې متعلق ویل اتاکم شهر رمضان، ای خلکو د روژې میاشت در باندې راغله، شهر برکت، 3 کاره به پیغمبر په دې میاشت کې سړي ته ورښول. یوه میاشت د برکت ده، یغشاکم الله فینزل علیکم الرحمه، الله تعالی می پر رحمت کې رانغاړي، پر رحمت کې می پټوي، الله تعالی پر تاسو رحمتونه را نازلوي. د اول کار لکه اول 10 نن د هغې اخره یا سبا د هغې اخره، دا 10 د رحمت ده. او دویم ویحط الخطایا،
د انسان د 11 میاشتو ګناه معافی دا د سبا او د بیګا سره روانیږي د سبا او بل سبا سره چې دویمه عشره د مغفرت ته الله تعالی په اسانه ګناهونه معافی. او دریم ويستجيب فيه الدعاء او الله تعالی د انسانانو دعاګانې قبلي وينظر الى تنافسكم الله ستي دي اعمال ته ګوري چې تی مسابقه می څنګه ده کدی څومره عبادت کوي دی څومره عبادت کوي دی الله ته څومره قرب غواړي دی الله ته څومره قرب غواړي. نو زه صرف پر دې درو کارو باندې تاسو ته یوه خبره کوم. اوله خبره ما دا درته وکړه چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د رحمت میاشته ده. رحمت په دې میاشته کې الله تعالی چاته ورکوي. پرون ما پر دې باندې خبره کړې وه چې هغه خلکو ته ورکوي چې کم خلک د الله د مخلوق سره په دې میاشته کې د رحمت معامله کوي. چې کم څوک د الله د مخلوق سره په دې میاشته کې د اسانۍ معامله کوي. چې کم څوک د الله او مخلوق ته په دې میاشته کې د رحمت په نظر باندې ګوري الله تعالی هغه چاته د رحمت په نظر باندې ګوري. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بویل ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء چې مځکې والا په خپل مابین کې په رحم ولا وګوري نو د الله به د اسمانه سره ودی ته په رحم باندې وګوري. او کوم ځکه والا په خپل سره ظالمان دي او کوم ځکه والا په خپل یو د بل فکر نه لري او کوم ځکه والا په خپل باندې په زړه کې سخت دل او دل سوزي نه لري بیا به سړی د الله تعالی د رحمت تمه په دې میاشته کې څنګه وکړي. نو اول کار که سړی په دې میاشته کې د الله رحمت غواړي نو خپلو همسایګانو ته او خپلو قریبانو ته او د علاقې مسکینانو ته او د علاقې درفدر انسانانو باندې نظر کول او هغې ته د رحمت په نظر کتل د الله تعالی رحمت پر هغه ځای باندې راځي. او پرون پر دې یوه خبره ما لږ سختي وکړه. ما دا خبره وکړه چې ګوره رحمت چې ته د همسایګانو سره کوي په هغې کې به د مقصود د الله رضا وي او مقصود به د دې مسکینانو مینه او محبت په زړه کې به دي. او که د تصویرو دپاره وي او که د ریاکارۍ دپاره وي او که د ځان ښکاره کېدو دپاره وي او د فیسبوک د صفحو دپاره وي د الله په ذات مې قسم کوي یو بېشته قدر لري د الله په حضور کې. یو پلیټ سالن نه چې دا ګرد د دنیا په پلیټ کې کښېږدي او د مسکینو کور ته ورکړي یو بېشته قدر د الله په حضور کې قدر نه لري. که سړی مالداری که سړی مسکینی که سړی د سخي نوم لري کې نه لري که سړی د سخاوت شوقي او که نه او که د ښه نامه طلب په سړي کې که نه چې کم عمل سړی کوي په دې روژه کې د مسکینه سره هغې کې به مقصود د الله تعالی رضا وي. دا کم عمل چې پر دې مځکه باندې وسي نیک عمل چې دی هغه در دې اسمانو پورته کیږي د الله در عرش لاندې یو ځای دی علیین ورته وایي د نیکانو نیک اعمال او ارواحان دا د قیامت در ورځې پورې هلته خوندي دي. بدن خو په قبر کې پروت دی روح هلته پروت دی. در دې مځکو لاندې یو مرکز دی هغې ته سجین ویل کیږي. بد عمل او د بد عملو ارواحان هغې در قیامته پورې دالته خوندي دي او بدن په قبر کې پروت دی روح په سجین کې پروت دی. چې کم عمل سړی پر دې مځکه وکړي نیک عمل وکړي ښه عمل وکړي او هغې ملایکې راځي دا نیک عمل اسمانو ته علیین ته پورته کوي. پر دې لارې باندې د نیک عمل ته اوه اسمانه دي اوه چینه دي چې در دې هره دروازه وځي پر دې هر چین دوې ملایکې ولاړې دي. لکه تاسو چې د دې ځای څخه کندهار ته ځئ یا د دې ځای څخه سړی کوټې له ځي پر لارې باندې څو چینه او پر هغه چینو باندې ملایکې ولاړ دي. ملایکې چې کومه ملایکه عمل ورواخي هلته ورته کښېږدي هغه ورته ته موږ ته راښکاره کړه دا عمل د چا دپاره سوی دی. هغه ملایکو ته الله تعالی دا استعداد ورکړی دی هغې په بوی باندې معلوموي. که چیرې په دې عمل کې که هر څومره لوی عمل دی که کوچنی عمل دی که په دې کې وزره د الله د رضا څخه بغیر د سړي بل غرض د اول اسمانه سره رخصتوي او دلته بیا په بدبویه لباس کې پیچل کیږي او هغه عمل کوونکی پر دې مخ په ویشتل کیږي او دا ورته زیعک الله کما زیعنی الله دې داسې تباه کړه لکه زه چې تباه کړی. او که چیرې در اول اسمان دروازه ورته خلاصه سي دویمه دروازه باندې راګرځي پر دریمه دروازه باندې راګرځي پر څلورمه دروازه باندې راګرځي اخرنۍ چې عرش ته رسیږي چې علیین ته رسیږي اخرنۍ چوکیدار الله تعالی په خپله دی. الله تعالی قرآن کریم کې وایي ان ربک لبالمرصاد الله تعالی په مرصاد کې دی.
مرصاد زموږ په عربي لفظ دی، قرآني لفظ دی. مرصاد کمین ته ویل کیږي. چې کله یو ښکاري د سارا خلک د ښکار خلک دي چې کله پر سارا باندې دی ورته ناستې ټوپکې په لاس کې د اخوا حیوان وصی ور باندې را روانه ده، چې کله دی پر دې ښکار باندې ملونه برابره کړي چې دی د ماشه پر راکښې کاږي، په دې وخت کې دی دومره ورته منتظر د سترګو طرف لا نه ورکوي. و دغه کیفیت ته مرصاد ویل کیږي. الله تعالی د ستا و عمل ته په دغه شکل ګوري. که چیرې په زرو زرو کې وزره د الله د رضا بغیر د بل مقصد د پاره سوي، الله تعالی د عرش صبر ته راوستي او دا پر دې مخ باندې په ویشتل سي ورته زیعک الله کما زیعنی. نو زه خلکو ته وایم، عام طور دا وایم چې خلکو یې مکوي، که کوي داسې څه وکړي چې الله تعالی په دربار کې قدر پیدا کړي. که ټوله دنیا سره خیرات کې چې په هغې کې د مقصد بلي، په هغې کې د نیت غلطي، په هغې کې د نور غرضونه ځای کړي، په هغې کې د نور نیتونه ورسره نغښتي، د خدای په ذات قسم که د الله په حضور کې د یوې ذرې قدر لري. زموږ بزرګانو عجبه زندگی تیروله. هغې به د خپل نیک اعمال هغه داسې به د معاشره کې د خلکو ثبتول لکه و چې خلک ګناه او زنا پټوي. یو سړی چې ګناه وکړي زنا وکړي هغه د خلکو څخه څنګه پټوي؟ هغې به بیا نیک عمل وکړي، دا نیک عمل به په دغه شکل پټوي چې څوک راسه په خبر نسی. لکه حدیث شریف کې راځي په راسته لاس به ورکوي، چپه لاس به در خبرېږي نه. زموږ د بزرګانو عجیبه زندګي د دې متعلق زه واقعه درته بیانوم. چې کله مدینه منوره کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه دور دی، دربار صدیقی جوړ دی. مدینه منوره کې چونکې عام طور غریبان ډیرو او بیا هغه د اسلام ابتدایي دورونه او مدینه منوره د مجاهدینو ډیره غټه ټولنه وه، په هغې کې کونډې و شهیدان کونډې ډېر راتلي او یتیمان بچان ډېر راتلو، ځکه صحابه ډېر شهیدان کېدو د مځکې پر مخ باندې. د مدینې منورې وفاته خلکو ته الله تعالی ایثار و قرباني ورکړې وه. نو هغې به بیا چې کومې کونډې و بچان به پاتو، د هغې خدمت به د پاته خلکو اخیستی وي. د دې کور خدمت زه کوم، د دې کور غم زه خورم، د دې د روژه ماتو په اسلامي فکر به زما سره وي او د دې د سهار او د ماښام نفقه به پر ما باندې. او د دې دپاره باقاعده د حضرت په مسجد نبوي کې به لیست لګېدلی ولو او د دې کونډو و یتیمانو او د دې سره به د خپل خادم نوم لیکلی چې د دې ذمواري د دې ده. حضرت عمر رضی الله عنه رالی و دې لیست ته ودرېد چې ویې کتل ډېرې کونډې لیکلي دي، یتیمان لیکلي دي، د هر چا نوم ورسره لیکلی دی. د ټوله لیست په پای کې یوه زنانه لیکلې ده چې هغه بوره مور د بچی شهید سوی دی، د هغې سره د هېچا نوم نه دی لیکلی. برای ژر خپل نوم ورسره ولیکه چې د دې زنانې خدمت به زه پر ذمه اخلم. چې کله سهار ورځ تېره شوله، دا بله ورځ چې سهار یې په مسجد نبوي کې لمونځ وکړی، ماره کرار د مسجد نبوي سره روان سو. د هغه بورې مور، د هغه بوډۍ مور کوډل پیدا کړ چې دا په پلانکۍ کوډل کې اوسېږي. ماره رالی کرار دروازې ته ورته ودرېدې، اواز یې ورته وکړی، ورته یې مورې ته لږ پرده وکړه، زه به ستا د کور خدمت وکړم. هغه ورته یې بچی د څه خدمت دی؟ ورته یې مورې بس ستا د ځای چارو کېدل دي چې ستا کم ضرورت دي، اوبه راوړل دي، دا ټول ما په ځان پسې لیکلي دي. هغه ورته بچی زما خادم خو ډېر وختي راغلی و، هغې زما ټول خدمت کړی دی، چې زما د اوداسه ځای دی هغه لا صفا سوی دی او زما لوښي ټول ډک سوي دي، زما کور جارو سوی دی، بچی زما د نور خدمت ضرورت نشته. حضرت عمر رضی الله عنه ورته مورې خدمت له څوک راځي؟ د چا خو نوم نه و لیکلی. هغه ورته بچی ډېره زمانه اوس خادم راځي، هغه دروازه ته ودرېږي، ما ته وایي مورې ته پرده وکړه، زه پرده وکړم، بس دی خدمت وکړي ولاړ شي، نور بچی نه دی را معلوم چې څوک راځي. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر حیران شو. دویمه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د تهجد لمونځ په مسجد نبوي کې وکړې بره را روان شو، چې رالی د هغه کور ډلې ته ودرېدی د سهار د لمانځه څه مخکې. مری اواز وکړې مورې ته لږ پرده وکړه، زه به خدمت وکړم. هغه ورته بچی ته څوک خدمت له راځي؟ دی ورته مورې زه ستا خادم یم، ما په خدمت ستا په ځان پسې لیکلی دی. هغه ورته بچی زما خادم ډېر وختي راغلی و، هغې زما ټول خدمت کړی دی او هغې زما ځای و کوډل ټوله جارو کړي دي، هغې زما د کوډلې بیت الخلا لا صفا کړې ده، هغې پر خپل مخ تللی دی، بچی زما د نور خدمت ضرورت نشته. دی بیا ورته مورې دا نوم یې څه دی د دې خادم؟ هغه ورته بچی ما خو در اوسه د نامه پوښتنه نه ده ځینې کړې
چې کله زه ناسته یم دی راځي ما ته آواز وکړي زه په پرده کې کښېنم نور زه دته نه ګورم نه داسې زه پوښتنه کوم دی دا ټوله خدمت وکړي اوبه ډکې کړي ځای ټوله صفا کړي هر څه چې وکړي د هغې څه وروسته زما څه رخصت اخیځي نور نه زه په ده خبره یم نه دی به په ما پېژني یا نه زه خو دی نه پېژنم چې څوک دی نه ما در اوسه د نامه پوښتنه ځینې کړې حضرت عمر ډېر حیران دی درېیمه ورځ چې د ماخستن لمونځ وسو د مسجد نبوي څخه را روان شو د مدینې منورې په کوډلو کې رالی داسې تیاره ده د یو کوډلې وسایه ته کښېناستی او مخ ته هغه کوډل ورته معلومیږي د هغه بوډۍ د کوډلې دروازه ده دې ته داسې لرې په یو ځای تیاره کې کښېناستی چې خادم څوک راشي تاریخ الخلفاء لیکلی دي فلما جن اللیل چې کله دا شپه تاریکه سوله دا شپه وغوړېدله او خاموشي سوله وقد خلا كل حبيب الى حبيبي هر محبوب د محبوب غیږې لورلې څوک د خوب په طرف لاړو څوک څه شپه آرامه سوه حضرت عمر منتظر ناست دې وخت کې که ګوري د مسجد نبوي څخه یو سړی را روان دی هغه سړی را روان په یبلو پښو دی هغې کرار راځي راځي باره د هغه بوډۍ کوډلې ته ودرېدی چې کله هغې پر بوډۍ باندې د پردې غږ کوه چې مورې ته پرده وکړه د هغې څه مخکې حضرت عمر غږ ورباندې وکړي ورته یې سړی څوک یې چې دا وخت راځي د هغې څه چې کوم اواز راوځي او جواب چې راځي د ټولو مسلمانانو خلیفه او امیر حضرت ابوبکر دی حضرت عمر ورته ابوبکر څه کوي ورته عمر د دې زنانې خدمت پر ما دی ما په ځان پسې په زړه کې لیکلی دی او زه د دې زنانې خدمت له راځم حضرت عمر رضی الله عنه ورته ابوبکر په یبلو پښو ولې راځې ورته عمره زما زړه دا غواړي چې زه د خپل عمل در الله پورې سالم کم او زما په پښو باندې چپله کې نه وي چې زما په کشارې څوک خبر شي چې زه د خپل عمل در خپل رب پورې سالم ورسوم او دا زما عمل صرف زما او زما د رب بغیر بل څوک را آګاه نسي که چیرې زه په پښو باندې چپله کې کم بیا به زما د پښو پر کشارې داسې نه وي چې څوک را کښېني او زما په دې عمل باندې خبر شي خلکو اعمال دغه خلکو کول نن خو ما څه کړي نه دي بیا د غم فیسبوک دی بیا د غم تصویر دی او ډېر ځله چې څه نه وکړي خالي تصویر جوړ کړي بس په رسنۍ کې اعله کړي لیکن ده څه کړي لا نه هغه عرب نه وي هغه اردو کې یو ښه دغه ده وایي نیکي برباد ګناه لازم کوم نصیبه نیکي چې دې کړې وه هغه خو د لاسه ووتله د هغه سربیره ګناه هم پسې راغله نو ځکه عمل د الله تعالی و حضور ته هلته قبول دی که صدقه کوې د چا سره که خیر و خیرات کوې که هر څه کوې خپل عمل چې در خپل رب پورې سالم ورسوې دا د زندګۍ بهترین نعمت دی او دا د زندګۍ لوی فضیلت دی زه دې خلکو ته وایم اعمال کول اسانه دي ډېر اسانه دي عبادت سړی کولی شي صدقه سړی کولی شي خیر و خیرات سړی کولی شي ښه اعمال سړی کولی شي د دې کول ډېر اسانه دي لیکن په خدای قسم در الله پورې رسول در ټولو ګرانه ده یو عمل کول دي یو عمل په خپل رب قبلول دي عمل کول اسانه دي عمل په خپل رب باندې قبلول ډېره ګرانه ده نو ځکه سړی داسې عمل کوي چې هغه عمل په خپل رب باندې قبول کړي زکات دا میاشته د رحمت میاشته ده او د رحمت میاشته هغه مبارکه میاشته ده چې الله تعالی انسانانو ته رحمتونه راستي او رحمت الله تعالی هغه چاته راستي چې د کم چا په نصیب کې په دې میاشته کې د مسلمانانو سره د رحمت زندگی الله تعالی پر هغې باندې رحمتونه راستي او یحط الخطایا په دې میاشته کې خلک ګناهونه معافوي خلکو زه یوه خبره بیا کوم هغه ده چې دغه زمانه د ګناه د مغفرت زمانه ده د ګناهونو د بخښنو زمانه ده الله تعالی په ډېره اسانه طریقه د سړي ګناه معافوي په توبه باندې معافوي التوبة الندم په خوله لا څه نه غواړي صرف په زړه کې پښیمانه سه بس په زړه کې چې سړی پر یو عمل باندې پښیمانه سو الله تعالی یې معافوي اوس زه کله کله یو واقعه بیانوم زه دې خلکو ته وایم دا سودا اوس نادیده ده اوس په ډیره اسانه هر څه لاس له راځي
کله باندې دیده سوه بیا چې ځان ورته مړ کړو بیا سړي د شی په لاس نه ورځي. نه موږ قبر لیدلی دی، نه مې آخرت لیدلی دی، نه مې حساب و کتاب لیدلی دی، نه د الله و حضور ته پیش سوي یو، نه الله د الله و حضور ته حساب و کتاب ته درېدلي. خلک اوس ځان په خدای بخښل ډېر اسانه دي، لیکن که مې دا کارونه ولیدلو، جنت مې ولیدی، جهنم مې ولیدی، په خدای قسم چې بیا د جنت مستحق ځان جوړی، د جهنم څخه ځان خلاصوي بیا ډېره درنه کېږي. زموږ د بزرګانو کې یو بزرګ بالولی دانا، زه کله واقعه بیانوم، بالولی دانا مجذوب سړی و. هغې به ډېرې ناوله د خبرې کولې. د هارون رشید بادشاه به د هغې سره ډېره مینه و محبت و ډېرې خبرې به ورسره کولې. یو ورځ په بغداد کې د بغداد د هارون رشید باچا پایتخت ولو او دریای بغداد کې دریای دجله راځي. د بالولی دانا د هارون رشید زنانه زبیده خاتون دا ډېره نیکه زنانه وه. په کور کې به 300 حافظانې د قرآن ساتلي وې چې 24 ساعته به د هغو ډیپټي لګېدله، پر خپل وخت به 24 ساعته د دې په محل کې د قرآن کریم تلاوت روان. یو ورځ هارون رشید هغې پر مازدیګر د دریای دجله پر غاړه روان دی، کرار کرار چل قدمي کوي. د شا سلیري یو څو قدم و شاته زبیده خاتون زنان هم په پسې ده. چې کله درې ځایه پورې ولاړو، که ګورې 9 درېږ دی په دیري کې بالولی دانا ملنګ ناست دی. بالولی دانا ملنګ د ټولې دنیا ولد سړی و او ټولې دنیا پیژندی. د هارون رشید به بیا ډېرې مسخرې و ډېرې ګپې وې. بالولی دانا لکه هغه زموږ کشنیان چې کورکاڼۍ کې د کورکاڼۍ په شکل په دیري کې د کشني کشني دیوالونه په لاس جوړوي. باره هارون رشید سلام ورته وایي، ورته یې بالوله څه کوې؟ هغه ورته وایي وعلیکم السلام. ورته یې بالوله څه کوې؟ ورته یې دلته کور جوړو که نه یا د کشنیانو کورکاڼۍ جوړو. هغه ورته یې دا کور څه به کوې؟ ورته یې دا کور خرڅوم. ورته یې د دې قیمت څو دی؟ ورته یې د دې قیمت 1 دراهم 1 دینار دی. ورته یې د دې په رانیولو کې څه فایده ده؟ ورته یې که کم چا زما څه دا کور رانیوی زه هغې ته دعا کوم چې الله تعالی په جنت کې کور ورکړي. بس خبره پر هغه ځای باندې تېره سوه، خبره پر هغه ځای باندې پاته سوله. هارون رشید پر څه باندې نه وګڼله کراره ځین تېر سو. د شاسه زبیده خاتون ورپسې راورسېده، هغې هم بالولی دانا ته ودرېده، ځکه بالولی دانا مشهور لیونی دی، ملنګ دی. ورته یې بالوله څه کوې؟ ورته یې کور جوړوم. ورته یې څه به کوې؟ ورته یې خرڅوم یې. ورته یې په څو دی؟ وایي په 1 دینار دی. وایي دې کور کې فایده څه ده چې څوک یې رانسي؟ زه هغې ته دعا کوم چې الله تعالی په جنت کې کور ورکړي چې څوک هغې په خپله بټوه باندې لاس چیغ کوي، 1 دینار یې ورته ونیوی، وایي دا دینار واخله. بس ما او ستا سودا وسوه. هغې بس زنانه عام طور لږ دلسوزي لري، پر ملنګ یې زړه وسوځي، بس دینار یې ورکړې، ورځینې تېره سوه. چې کله تېره سوله ماښام سو چې کور ته ورسېدو، د شپې هارون رشید بادشاه خوب ویني، په خوب کې جنت ویني، په جنت کې یو ښایسته قصر ویني. ملایکو صاحب پوښتنه وکړه، ورته دا د چا قصر دی؟ پر هغې باندې لیکلي دي قصر زبیده، دا د زبیدې خاتون قصر دی. باره ورژندي سو، وایي دا خو زما زنانه ده، زه دا قصر ګورم. ملایکو دستي راوګرځوي، دلته د هر چا مسله د دنیا نه ده، دا د آخرت مسله ده چې د هر چا پر نامه جوړ دی، اول به هغه ورننوځي. چې د خوب راکښېناستی باره فکر ورسره پیدا سو چې اوهو د ورځې چې کم دینار زبیده خاتون بالولی دانا ته ورکړی و، هغې دعا کړې ده، هغه دعا قبله سوې ده، په جنت کې دا د کور جوړ سوی دی. ټوله شپه افسوس و ارمان کوي چې دې بالولی دانا ته مې کشکې 1 دینار ورکړی وی پرون. باره خوب نه ورځي، پر له اوړي په دې سوچ کې ورباندې سهار ټوله ورځ په فکر کې دی. پر مازدیګر یې ځان برابر کوي، پر هغه وخت باندې بیا را روان سو. لکه نه سړی ځان داسې دغه واچي، ناګمانه واچي. چې راغلی بالولی دانا بیا پر هغه ځای ناست، بیا هغه څه جوړوي؟ کورونه جوړوي. دی ورته وایي سلام علیکم، هغه ورته وایي وعلیکم السلام. ورته وایي څه کوې؟ کور جوړوم. ورته وایي کور څه به کوې؟ خرڅوم یې. په دې کې څه فایده ده چې کوم چا راسره رانیوي، هغې ته دعا کوم چې الله په جنت کې کور ورکړي. باره هارون رشید ورته وایي قیمت یې څو دی؟ ورته د ټولې مځکې د کورې حکومت، چې ما ته چا د ټولې مځکې د کورې حکومت راکړی، هغې ته نن زه دا کور ورکوم. هارون رشید ودرېد، حیران سو. هارون رشید هغه بادشاه و چې د ټولې مځکې پر کورای حکومت. باره ورته یې بالوله پرون په 1 دینارو،
نن بیا د ټولې مځکې د کورې حکومت براغه پر وخندل بادشاه سلامت پرون نادي د سودا وه نن خو سودا دي دس ولا نن خو تا جنت ولیدې د جنت کور دی ولیدې او د جنت حالات دی ولیدو نن سودا دی د سودا به ډېره ګرانه وي خلک اوس په نادي د حالت کې روان هیڅ نه دی الله تعالی په معمولی پښیماني په خدای قسم خوشحاله کیږي لیکن که سبا را باندې دي دس وه او دې قبر ته ورشوسلو او د دې قیامت په میدان کې راپورته سو زما د په الله قسم چې د وشکو پر ځای په وینو و خدای ته وژاړو لا هم خدای اساني نه را سره کوي هلته حالات داسې دي یو سړی چې مجرم سي یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنی د هغه پلار به نارې کړي یا الله زما بچان جهنم ته وروغورځوه چې د کومو په خاطر ما جهنم ګټلی دی و صاحبته زما دغه زنانه جهنم ته وروغورځوه و اخیه زما دا ګرد ورونه جهنم ته وروغورځوه و فصیلته التي تؤوي چې کومې خاندان او کومې کورنۍ زما سره محبت کوي خدای دا ټول جهنم ته وروغورځوه و من فی الارض جمیعا خدای د ټول مځکې انسانان جهنم ته وروغورځوه خو ما خلاص کړه الله بس ورته کلا لا تذر وازره وزر اخرى سړی د هر سړی ګناه خپله ده نن ستا پر ځای ستا بچی جهنم له نه ځي نن ستا پر ځای ستا زنانه جهنم له نه ځي نن ستا پر ځای نور خلک جهنم له نه ځي نن به ته په خپله جهنم له ځې نو زکات د سودا در اوسه پورې نادیده ده په ډېره اسانه څه کېږي سودا پر ځان مه دیده کوئ په خدای قسم بیا سړی په دومره نقصانو توانو کې راځي چې سړی بیا فکر و دماغ نه پرسیږي د روژې میاشته د جمعې مبارکه ورځ ده او د جمعې مبارکې ګړی دی یو دعا وکړئ د خپل ځان دپاره د خپلو بچیانو دپاره زموږ او ستاسو د دې سیمې او د حالاتو دپاره یو دعا وکړئ دا د دعا د قبولیت اوقات دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين اللهم لا تخزنا فإنك بي عالم ولا تعذبنا فإنك علي قادر اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن یا الله د روژې مبارک مازدیګر دی یا الله د جمعې مبارک مازدیګر دی یا الله ستا د پیغمبر قول موږ ته رارسېدلی دی چې د ګناه چې نن انسانان د جهنم څخه ازادي شي خدایه موږ بد عمله یو په خپله بد عملي اقرار کوو خدای زموږ ازادي د جهنم څخه وکړه خدای چې نن کوم لیست د اسمانو د عرش څخه راځي چې په هغې کې د آزاد سوو نمونه لیکلي خدای زموږ نمونه خدای موږ معافي غواړو خدای موږ د ګناه مجرمان یو خدای موږ د خپل جرم اقرار کو انکار نه کوو خدای زموږ ازادي د جهنم څخه وکړه خدای زموږ د بچانو ازادي د جهنم څخه وکړه خدای زموږ د کورونو جهنم څخه زموږ د قریبانو ازادي وکړه خدای د ټول امت مسلمه د جهنم څخه ازادي وکړه یا الله دا مازدیګرونه دي خدای نه معلوم چې بیا به زموږ بیا مازدیګرونه په نصیبي که به نه وي خدای په دې مازدیګرو کې زموږ د جهنم د ازادۍ اخرنۍ فیصله وکړه خدای زموږ د جهنم څخه د ازادۍ فیصله وکړه خدای زموږ د قریبانو د بچانو د جهنم څخه د ازادۍ فیصلې وکړه خدای چې څومره انسانانو په دې روژه کې ګناهګاره دي خدای ګناهونه ور معاف کړه خدای توفیق د دې ورکړه چې د ګناهونو څخه په حفاظت دا روژه تیره کړي خدای چې څومره انسانان د ستړو سره مخ دي خدای ته د ستړو سره موږ محفوظه کړه خدای زموږ دغه سیمه ستړې ده خدای پر دې سیمه باندې زندگی تیرول ګران سو خدای پر دې سیمه باندې موږ ته د سکون او د آرام زندگی راکړه خدای دا سیمه په نفرتونو بدله سو خدای ته محبتونه راوله خدای دا سیمه په جنگونو بدله سو خدای ته امن راوله
خدای داسې مو پستړو بدل سو خدای ته وسایي راوله خدای پر دې انسانانو د رزق لارې خلاصې کا خدای پر دې انسانانو د امن لارې خلاصې کا خدای دې انسانانو ته پر دې مځکه د سکون او د امن او د خوشحالۍ او د راحت ژوندګي ور نصیب کا چې څومره انسانان بیماران دي الله بیمارانو ته شفا ورکا چې څومره انسانان مشکلات لري خدای مشکلات ختم کا چې څومره انسانان پریشان دي خدای پریشانی ور ختم کا چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري خدای ته د غیب صرف راکا چې څومره انسانان د قرضونو در بوج لاندې دي خدای قرضونه ور ادا کا چې څومره انسانان د غربت او مسکنت سره دي خدای رزقونه خلاص کا خدای رزقونه آزاد کا خدای رزقونه فراخ کا خدای د اسمان دروازه خدای کمی د حاکمانو ستمه ختمه د استاد ذات سمیته نه د ختمه خدای ته ارحم الراحمین یا الله ته ارحم الراحمین یا الله ته رحم المساکین ته پر موږ باندې رحم وکا خدای د رحمت عشره ده خدای د بخښنې عشره ده خدای د وصایي عشره ده خدای ته زموږ معاشره ته د رحمت په نظر وګوره خدای زموږ معاشره د ستړو د مشکلاتو د تکلیفو د بدامنیو د جنگو سره وساته خدای ته پر موږ باندې اسانه او خوشاله ورځ راوله چې څومره مردگان په قبرو کې دي خدای د هغې قبرونه جنتونه که زموږ مور و پلار دي خدای دا د مغفرت مازدیګرونه دي خدای د هغې بخښنه وکړه د مجاهدینو جهادونه قبول کا د مبلغینو تبلیغونه قبول کا د علماو محنتونه قبول کا د صوفیای کرامو مجاهدی قبول کا خدا پاک دا آخرانی مازدیګرونه دي خدا دا مازدیګرو کې زموږ مغفرت نصیب کا خدا زموږ د ګناو څخه حفاظت نصیب کا خدا زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه